تلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. اسرائیل نن سهار د ایران په لسګونو سیمو د زمریانو ملت په نوم هوایي بریدونه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتز ویلي چې د برید لومړي پړاو کې 200 جنګي الوتکو د لوړپوړو پوځیانو کورونه د اتومي پروګرام زیربناوي او د بالستیک توغندیو مرکزونو ترڅنګ شاوخوا 100 اهداف په نښه کړي دي. ایران تایید کړي چې تر دې مهاله د ایران لوی درستیز جنرال محمد باقری د صفای پاسداران ځواکونو عمومي قماندان حسین سلامی د هوایي ځواکونو قماندان سردار حاجي زاده او د دفاعي چارو مرستیال سردار غلام علي راشد ترڅنګ شپږ اتومي ساینسپوهان وژل شوي دي. بلخوا د ایران دفاع وزارت ویلي چې پر اسرائیل 800 ډرون تیارې او توغندي توغولي چې د نړیوالو رسنیو راپورونو له مخې یو شمېر توغندي په سوریه او اردن کې هم راغورځېدلي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې، خو اسرائیل لا هم پر جګړې ټینګار کوي. تهران د اسرائیل بریدونه په سختو ټکو وغندل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهر پر ایران د اسرائیل بریدونه او دغه هیواد د پوځي قماندانانو او اتومي پوهانو وژل په کلکو ټکو غندلي دي. نوموړي دا د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه څرګنده سرغړونه بللې ده. هغه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي ده تجاوز په داسې حال کې ترسره شوی چې د فلسطین مظلوم ولس په ځانګړې توګه په غزه کې لا هم د اسرائیلو تر سختو بریدونو لاندې دی. هغه زیاته کړې چې دا ډول کړنې د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن کوي او له ټولو اړوندو جهتونو یې غوښتي چې د خپلې ټاکل شوې دندې له مخې په پوره مسؤلیت سره دې موضوع ته رسېدنه وکړي. له اسرائیل او ایران څخه د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران پر اتومي تأسیساتو د اسرائیل د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې اسرائیلي چارواکو ویلي چې نن سهار د ایران اتومي تأسیسات د بالستیک توغندیو د تولید کارخونې او پوځي قماندانان په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان الحق په یوه خبرپاڼه کې ویلي بریدونه په داسې حال کې شوي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د ایران د اتومي پروګرام په اړه مذاکرات لا هم روان دي. هغه زیاته کړي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په منځني ختیځ کې هر ډول تاوتریخوالی غندي او له دواړو خواو غواړي چې له زغم څخه کار واخلي. همداراز افغانستان، عمان، اندونیزیا، جاپان، ترکیه، قطر، پاکستان، کویت، اماراتو، سعودي عربستان او چین دغه بریدونه غندلي او دا د ایران پر حاکمیت تیری او د سیمې امنیت ته ګواښ ګڼلی دی. پر خپل هوایي حریم هر ډول الوتنې اردن او عراق پر خپل هوایي حریم هر ډول الوتنې ځنډولي. اردن او عراق خپل هوایي حریم پر ایران د اسرائیلو له برید وروسته تړلی او هر ډول الوتنې ځنډولي دي. د اردن دولت یو ویان د فرانسې خبري اجانس ته ویلي اردن به چاته اجازه ورنکړي چې د دوی له هوایي حریمه سرغړونه وکړي او په وینا چې دا هیواد به د هیڅ ډول شخړې په ډګر بدل نشي. اردن له اسرائیلو سره پر پوله پروت هیواد دی چې د تیر کال په اکتوبر کې د ایران څو توغندي په هوا کې شنډ کړل. تر بند امیر بامیان پورې د موټر سایکل ځغلونې دوستانه سیالۍ ترسره شوې. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د لوی اختر په مناسبت د موټر سایکل ځغلونې د دوستانه سیالیو د پیل خبر ورکړی دی. یاد ریاست پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ پرون د موټر سایکل ځغلونې فدراسیون په نوښت او د اولمپیک عمومي ریاست په همکارۍ ترسره شوې چې 30 تنو پکې ګډون کړی و. د اولمپیک عمومي ریاست وایي دا سیالۍ له کابل څخه د بامیان تر بند امیر سیمې پورې او بیا بیرته کابل ته ترسره شوې چې ټول واټن شاوخوا 1500 کیلومتره جوړیږي. د مسؤلینو په وینا چې په دې سیالیو کې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو او د موټر سایکل ځغلونې فدراسیون مشرتابه هم ګډون کړی و. طالبانو حکومت سفارت له ایران څخه غوښتي چې د کبرا رضایي قاتلین پیدا او مجازات کړي. تهران کې د طالبانو حکومت سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغاني کډوالې کبرا رضایي قتل په کلکو ټکو غندلی او د هغې له کورنۍ سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. اعلامیه کې راغلي چې دغه سفارت د دې غمجنې پیښې جدي تعقیب خپل مسؤلیت بولي او یا د موضوع په رسمي ډول د ایران له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. اعلامیه کې د ایران له عدلي او قضایي ارګانونو هم غوښتل شوي چې د دې جنایت ترسره کوونکی ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. د معلوماتو له مخې د تهران پولیسو څو ورځې وړاندې په پاکدشت سیمه کې د ټوټې بدن ځینې برخې وموندلې او د الدي طب کې د ډي ان اې له ازموینو وروسته معلومه شوه چې د کبرا رضایي د جسد دي. امنیت شورا بیړنۍ غونډه رابللې. د رویټرز خبري اجانس راپور له مخې غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر او بهرنیو چارو وزیر ترڅنګ یو شمېر استخباراتي مسؤلینو هم ګډون کړی و.
د راپور له مخې د یادې غونډې موخه د ایران احتمالي برید ته تیاری او همداراز عراق، سوریه، امارات او قطر کې د امریکایي ځواکونو خوندیتوب ته پاملرنه ښودل شوې. که څه هم امریکا په برید کې لاس درلودل رد کړي، خو ایران مستقیما امریکا ته ګوته نیولې چې اسرائیل د دوی په همکارۍ او ملاتړ پر ایران برید کړی او غچ به یې واخلي. تر دې وړاندې امریکا اعلان کړی چې د امنیتي اندېښنو له امله منځني ختیځ کې د خپلو استازوالیو د کارکوونکو شمیر راکموي. مسافر وړونکي الوتکې د غورځېدو له امله یوازې یو تن ژوندی پاتې شوی. د هند احمد آباد کې د ایر انډیا هوایي شرکت یوې الوتکې د سقوط له امله د مړو شوو کسانو شمیر 241 تنو ته لوړ شو. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې پیښه کې یوازې د کمار رمیش په نوم یو کس ژوندی پاتې شوی چې اوس مهال روغتون کې تر تداوی لاندې دی. هغه رسنیو ته ویلي له پرواز 10 ثانیې وروسته الوتکې کې یو زورور غږ رامنځته شو او بیا الوتکه وغورځېده. د هند پولیسو ویلي د وژل شویو کسانو د هویت د تثبیت لپاره څېړنې پیل شوي چې د کورنیو له غړو څخه یې د DNA نمونې اخیستل کیږي. هندي چارواکو ویلي دا پیښه په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو مرګونې هوایي پیښه ده او د الوتکې د سقوط اصلي عمل لا هم نه دی معلوم. غزه کې د سمدستي اوربند پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د هسپانیا وړاندیز شوی پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د غزې تړانګه کې د سمدستي بې قید و شرط او دایمي اوربند غوښتنه شوې. که څه هم دا پریکړه لیک په قانوني توګه لازم الاجرا نه دی، خو ورته د نړیوال سیاسي او اخلاقي ځواک په سترګه کتل کیږي. دغه پریکړه لیک د بشري مرستو د مخنیوي او د خلکو وږي ساتلو د ستراتیژۍ کارول په کلکو ټکو غندي او له اسرائیل غواړي چې د نړیوالو قوانینو مطابق خپل مسؤلیتونه ادا کړي. عربستان ولیعهد د کاناډا لخوا د G7 غونډې بلنه رد کړه. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان به د G7 ډلې د مشرانو په ناسته کې چې د جون له 15 تر 18 په کاناډا کې ترسره کیږي ګډون ونه کړي. تر اوسه دا نه ده روښانه شوي چې نوموړي ولې د ګډون بلنه رد کړې ده. سعودي عربستان د G7 ډلې غړی نه دی، خو کله ناکله د میلمه هیواد په توګه ورته بلنه ورکول کیږي. محمد بن سلمان تیر کال هم د G7 ډلې په غونډه کې چې په ایټالیا کې جوړه شوې وه ګډون نه و کړی. ټاکل شوي چې د امریکا، اوکراین، هند، برازیل، جنوبي افریقا، استرالیا، مکسیکو او جنوبي کوریا مشران به په دې غونډه کې برخه واخلي.